یوې خور سوال کړی دی، وی دا خبره خو موږ ته معلومه ده چې ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلي روژه نشي نیوی، خو که اوس چېرته د دې خاوند هم روژې لکه خاوند دی نفلي روژې نیولې ده، موږ به وایو چې د جمعرات په ورځې روژه ده، نو بیا به هم دې ښځې لپاره ضرورت د اجازت وي، دا به د خاوند نه اجازت الي د روژې، ځکه چې روژه خو هغه هم نیولې ده. الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي د صحیح بخاري د صحیح مسلم په روایت کې او په نور روایتونو کې مشتي، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ندی جایز یوې ښځې له چې هغه نفلي روژه ونیسي او خاوند د هغې په کور کې مګر د هغه په اجازت سره. قید یې پکې څه ولګو؟ نه، چې خاوند کور کې. ګوره د دې کور د دې قید سره د دې خبرې وضاحت کیږي چې ولې دا خاوند په کور کې، معنی دا چې خاوند چې په کور کې نو د هغه دا حق دی په دې ښځه چې د دې ښځې نه خوند واخلي، او دا د دې خاوند په دې ښځه باندې واجب حق دی که مستحب؟ واجب دی چې دا ښځه د دې خاوند خبره ومني. واجب دی که مستحب دی؟ واجب دی. او نفلی روجه خو نفلی ده، نفلی روجه څه ده؟ خو نفلی ده، نو دلته دا واجب ضرور دی په نفلی باندې. بله ده چې دلته خاوند که اوس دې زنانه ته اواز وکړي چې راشه، نو د ده خبره منل علی الفور لازم دی په دغه ټیم کې. نفلی روجه خو ته بیا هم نیوی شي، د نفلی روجې دپاره بله موقع مشتي. نو دلته دلیل بیان شو او ولې یعنی شریعت ولې ویلی دي چې د خاوند نه به اجازت اخلي. هغه دې ته رسه چې د خاوند په ښځه حق دی چې دې کور کې او د دې خپلې ښځې نه خوند واخلي. که چې د خاوند په سفري بې اجازت ته ضرورت نشته، بیا که دا ښځه نفلي روجې نیسي خو دا ټوله مسله ګوره د غیر رمضان دپاره، دا نه چې رمضان د روجو کې م اجازت ناست دی چې خاوند اجازت راکوي او که نه، ځکه چې هغه د الله د طرف نه فرض دی. یو خبر هغه ده چې دا خاوند کله کور کې نه و نو ښځې ته وویلی شو چې ته نفلي روجه نیوی شي که نشي نیوی؟ نیوی شي بغیر د اجازت نه، ځکه چې خاوند کور کې نشته، یعنی خاوند دلته د ښځې نه خون اخیستی نه شي ځکه چې هغه کور کې نه دی. د دې خبرې په رڼا کې علماو دا خبره کړې ده او فقهاو، لکه اوس یو سړی دی بیمار دی، نو دا خو واضح ده چې دی د بیمارۍ په کټ پروت دی، دی د ښځې نه خوند نشي اخیستی. نو داسې ټیم کې هم دې ښځې له جایز دي چې د نفلي روژه بغیر د هغه د اجازت نه ونیسي. نو دغه شان هغوی دا ویلي چې یو سړی د روژې ده، آیا په روژه کې د ښځې سره کوروالی جایز دی؟ دا پکې یره شته چې کیدی شي دی دا ښځه دې کټ ته راوغواړي؟ یره شتي؟ نشتي. نو چې دغه خبره ختمه شوه نو هغې ته اجازت میلاو شو د نفلي د روژو. او ځکه یو حدیث کې داسې هم راځي کوم چې امام ابو داود راوړی دی، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه غیر رمضان، سوای د رمضان د روژو نه، ځکه چې رمضان کې سړي ته هم د دې اجازت نشته. نو چې اوس یو سړي روژې نیولي هغه ته اجازت نشته چې هغه د ښځې سره کوروالی وکړي، نو چې اجازت نشته موقع نشته، نو چې د ده روژه د ماښامه پورې به ناسي، شهوت نه ځان منع کړی دی، نو دا ښځه ورسره هم روژه نیوی شي بغیر د هغه د اجازت نه. پوه شوئ بې که نه؟ والله اعلم.